یاره خوند مې نه طیاره کې وای سپور وي پاس چیرته لاړې چې دا ختلې که نه ختلو زړه مې کونې ته تللی او چوکۍ مې کلکه نیولې وه زړه راباندې سترګې راباندې تورې تورې کېدي ته مې پکې وده شو خو اوس نه ده ته له فرانسې نه ته فرانکفورت ته پورې راغلی که ته لاړ شې ترکیې ته ته به ورک شې زه پکې وده کېږم نه ورکېږي په میدان هوایي کې ورکېږي زه اوس ورک شوی یم په میدان هوایي کې نه اوس خو به دې زده کړي لږ لږ سر خو به دې خلاص شوی په دلته فرانسه کې ورک شوی وم په فرانکفورت کې ورک شوی وم وادي ورې د زمانه پکې بیک ورکو د بیک ځای بل ځای کې ما نه بیک هلته اخیستی او زه یې راخوشې کړم وایي ته ځه زه بیک پسې ګرځېدم بیک په کوم ځای کې و اخیره مې کاشي ته زنګ ووهلو وادي هغې ویل لاړ شلته دغه کې دی تاکاوۍ کې دی تاکاوۍ کې چې لاړم ټولو خلکو بیکونه اخیستي زما بیک پکې ځان له تاوېدو داسې مړ سترګې کېدو سته مې بیا راجیب اوس خو نه لږ بلد شوې که نه که ته ترکیې ته یا دوبۍ ته سفر وکړې بیا به ته څنګه کې هلته خو بیا داسې بیروبار یې د یو چې نه بل چیز به ځې ته به ډېر سرګردانه ځان نه ځم ځان سره یو کس بوزم ته نه لاړ نه شې زمونږ په دې پاسپورټ باندې دوبۍ ته ویزه ورکوي فرانسې په دې باندې سور پاسپورټ لري خود ته تلای شي لس کلن اسناد دي لس کلن اسناد ته تلای شي سور ده که نه د فرانسې نه خبر نه یم جرمني چې سور ولري هر چېرته تلای شي فرانسې نه پوهېږم فرانسې خبر نه یم دوستانو زمونږ په دې پاسپورټ باندې ویزه نه ورکوي نه ورکوي نه لیکي نه ورکوي ولې سور ده نو جرمني سور پاسپورټ ولري ته هر چېرته تلای شي نه پوهېږم نو د فرانسې نه پوهېږم نه ورکوي نه ورکوي زه به چاته زنګ وهم دوستان وله وغوله شو سیاسي ده اخسو تا پاسپورټ سیاسي ده سیاسي به یې نه او شاید سیاسي دی هم والا که ته دونه نه پوهېږې تا سیاسي ده که اجتماعي ده سم نه که پوهېږم سیاسي کوم ځای سیاسي کوم ځای سیاسي دا ده چې ته دلته راغلی راتښتېدلی تا ته مشکلات ټول لا تښتېدلي زمونږ خو یو نه یعنې ته وار مخکې ما ته داسې دعوت راکړی چې زه دلته راغلی یم خو راتښتېدلي یم ټول نه یعنې ته دلته په افغانستان کې د وظیفه لرودله یعنې ته راغلی دلته نه ما وظیفه نه ده کړې بیخي ورونه مې کړي ما نه ده کړې خو تا ورته څه ویلي وو په انټرویو کې ما ورته خبره درته ګورې دوستانو زه ته خپل انټرویو ویم درته ویم دوستانو تاسو به هم چلی زده کوئ وی وایي چې دا کوم کسان دي دوی هم زده کوي نو ما له خو په انټرویو را نه کړه وایي دا خبرې مه کوه نه ما له په انټرویو نه وایي نه مې وایه وایي ما له دوستانو په انټرویو نه ده راکړې ما له په دغه راکړله په ټیک ټاک راکړه په ټیک ټاک سم په الله ما له په ټیک ټاک ما خو 3 منفی نه خوړلي په ټیک ټاک تا خپل اسناد اخیستی په ټیک ټاک څنګه دي اسناد اخیستی ما ورته ویلي 3 منټ انټرویو کې مې ورته ویلي مالې زه دغسې ټیک ټاکر یم دونه فالوور لرم دغونه ویورشپ راته ناست یو خو همدونه سپورټ ماته کېږي سم دی مالې په ټیک ټاک راکړه دا خبرې مه کوه څوک راواله پمپا چې ورسره وجنګېږو واورېږه ته راواخله والله که ما خو کسان یم باور وکړه زه خو دا مخکې راغلم روزې میاسه روزه کې سابقا 10 بجې راتلم اوس بعد له روزه ماتې نه زړه مې په تنګ شي لایف راشم تا خو که څوک یې راواخله هغه هلکان راواخله هغه چېرته دي هغه زرې دي میرې دي څوک دي هغه تا سره سي هر وخت زرې مري څوک دي دا خبرې مه کوه تا سره دي پاکستان هلکان دي قصه کې مه کېږئ وادرې چې راځي غڼ ته مې هم نه شي کتلی وادرې دي چې وینې ول خو شی به وي ښه خبرې دي یاره خاندان باندې بوله غول وکم وادي دا زما خپل مال دی خارجانو قد کې ما تمام ورځ جګو ټیټ کېږم نوم رقم کار کېږي ولا که تر اوسه پورې ما نه یو ماته ویلي چې ته چېرته وې چېرته نه یو کال مې په افغانستان کې تېر کړ تر اوسه نن ورځ دا خوښې خبرې دي دا بعضې خوش ډارېږي پوه سي بې غیرته خلک دي دا څه لیکي دوستانو الف یا جیم یا جیمز جیس سره خبرې وکړي دوستانو ولې نه پوهېږم هر وخت یې غږېږم ولې دوستانو سره سړي به چې تا چې دا خپه جګه کړې پس که وباسې چې ته ماته دا سپېږمه م راولېږې همپا څوک راوالمه راواخله هغه ستا راواخله ستا دی نو